قربانی په چا باندې واجب ده؟ قربانی په چا باندې واجب ده؟ نو قربانی په هر عاقل بالغ مقیم مسلمان او آزاد باندې واجب ده. هر عاقل بالغ مقیم مسلمان او آزاد باندې قربانی صدا واجب ده. په مسلمان باندې قربانی شته، په کافر باندې قربانی نشته ده. الحمدلله الله موږ مسلمانان پیدا کړیو. الحمدلله الله موږ پیدا کړیو، مسلمانان پیدا کړیو. نو په مسلمان باندې قربانی واجب ده. یو خبره دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په عاقل باندې قربانی واجب ده. نو په ماشوم باندې قربانی نه، په عاقل باندې قربانی واجب ده. نو په مجنون او په لیونی باندې قربانی نشته. لیونی دی کو مالدار دی، په غریب دی، په لیونی دی قربانی پی نشته. دا رنګ په بالغ باندې قربانی واجب ده. نو په ماشومان باندې نشته قربانی نشته دی. په مقیم باندې قربانی واجب ده. نو په مسافر باندې قربانی نشته دی. د اختر په ورځ باندې یو سړی مسافر شو، نو په باندې ګسه نشته دی، قربانی نشته دی. یو هغه مسافر دی چې په بار ملکونو کې په کلونو کلونو پاتې کیږي، په هغه باندې قربانی شته دی. ښه ځکه مسافر چاته ویل شي؟ مسافر هغه سړی ته ویل شي چې د کور نه لري لاړ شي، د 3 ورځو مسافت باندې په پیدل مزل سره د کور نه دومره لري لاړ شي او هغه ځای کې د 15 ورځو نه د کم فاتې کېدو اراده وي، دته مسافر ویل شي. نو کوم بار ملکونو ته چې تللی خو کلونو نه تللی دي، هغه د 15 ورځو نه تللی، هغه مسافر نه دی. ښه هغه به څه کوي؟ قربانی به کوي. مسافر هغه چاته ویل شي چې یو ځای ته لاړو د 15 ورځو نه د کم فاتې کېدو اراده ونه، په باندې ګسه نشته، قربانی پی نشته. په مسافر قربانی نشته دی. او دا رنګ په آزاد باندې قربانی ده، په غلام باندې قربانی نشته. نن زمانہ کې غلامانو نشته دي. او په مالدار باندې قربانی واجب ده. په چا باندې؟ په مالدار باندې. نو په غریب باندې څه نشته؟ قربانی نشته. اوس مالدار څوک دی؟ مالدار بچا ته ویل شي؟ نو مالدار هغه سړی دی چې ونی می تولی سره زر ور سره موجود وي. سورا ونی می تولی سره زر یا ور سره 250 نیمه تولی سپین زر موجود وي. سورا 250 نیمه تولی سپین زر یا ور سره دومره نقدي پیسې موجود دي چې په هغه باندې 250 نیمه تولی سره سپین زر کیږي. دومره پیسې ور سره موجود دي نقدي چې په هغه باندې څه کیږي؟ 250 نیمه تولی سپین زر کیږي. ما خو ریټ نه کتل نن سبا چې توله د سپین زر په سودا، په هر حال ریټونه بدلیږي بیا زرګر معلومات پکار دي چې د سپین زر توله په سودا. نو یا د یو سړي سره دومره نقدي پیسې موجود دي چې 250 نیمه تولی سپین زر کیږي. نو دا مالدار په باندې قربانی واجب ده. یا ور سره د ضرورت اصلیه نه پکور کې څه سامان دی، پکور کې څه سره د ضرورت اصلیه نه سیواګره سامان دی، لوخي دي، لرګي دي چې د هغه قیمت 250 نیمه تولی سپینو زر ته رسي، تقریبا څه کم 2 لک روپۍ دي، څه کم 2 لک روپۍ دي اندازه تن. دومره کور کې سره سیواګره سامان پروت دی چې دا دغه ته رسي. د ضرورت اصلیه نه کم سامان دی چې په کال کې یو ځل استعمال نشي، دا د ضرورت نه سیواګره دی. په کال کې یو ځل استعمال نشي، دا ضرورت نه سره سیواګره دی. لکه د زنانو په کمرو کې چې د لوخي پراتی کنه، نو هغه په کلونو ته ضرورت نه راځي، خو چې صرف دفتر ورځي چې کمره راټاکوي راپاسه راکته راپس کې کپڑا پکې وي بیا بر ضرورت وچت تاسو ده کنه. نو په وسیله پښتون باندې صفایل را یو بیا باندې دغه دري ساتي. نو په دغه لوخ باندې ګوره هم قرباني د چکر د دې قیمت سکم 2 لک روپو ته رسیدو. دا رنګ استاد یو کور د اوسانی دی او بل کور د اسی جوړ کړی دی، یا د پکرایي ور کړی یا پکې اسی فقیر فاتح کیږي. نو یو کور چې د ضرورت نه سیواګره په دې باندې څه شه دی؟ قربانی ده. کو نقدي پیسې در سره یو کو نوي، یو کور د خپل او بل کور اسی پروت دی. دا کم کور چې اسی پروت دی دغه وجه نه پتا باندې بیا څه شه دی؟ قربانی ده. دا خبرې کو نارینه وي او کو زنانه وي. یو زنانه ده دغه د کمرې سازو سامان دی اسی پروت دی، په کال کې ځل استعمالي او دغه قیمت څه کم 2 لک روپو ترسي، په دې خزه باندې په خپل قربانی ده. یا یو خزه د سره زر دی ور سره، سونه ده ور سره، نو په دې خزه باندې په خپل قربانی واجب ده. بعض خلک تاسو کې مولوی صاحب زما سره دومره سونه ده خو قرضدار یم، په ما قربانی شته کنيشته دي. دا سوال د دې سړي غلط دی. دا سوال د دې سړي سره غلط دی، یا خو دوکه ورکړي یا دا سوال غلط دی. پوهیږي بنا ولې؟ ځکه دی وایي زما سره دومره سونه ده او قرضدار یم، دا سونه ستاده، دا خو د خزې ده. نو دا سونه د خزې ده، په هغې باندې قربانی ده. او ته قرضدار یې، جمعې کوه ته چې قرضدار پیسې در سره نشته دی، خو سونه خو ستانه ده چې ته ځان د قربانۍ نه خلاصوي. دا سونه خو د خزې ده، هغه به قرباني کوي، ته قرضدار یې او پیسې در سره نشته، جمعه کوه چې بالکل پیسې نه لري. پوهېږه که نه پوهېږئ؟ نو دی وایي دومره سونه را سره ده او قرضدار یم، دا سونه ستانه ده، د خزې ده، هغه ځان له قرباني کوي او قرضه پتا باندې ده. نو کو پیسې در سره وي جو وکړه، کو نه در سره جو مه کوه. اوس پوه شئ که پوه نه شوئ؟ نو پتا باندې قرضه ده او سونه د سونه د خزې ده، هغه قرباني کوي. خو مسله دا ده که نه، اکثر نن وخت کې چې په چا قرباني ده هغه یې نه کوي او چې په چا نشته هغه یې کوي. بس پوه شئ که پوه نه شئ؟ غریب خاوند د مالدارې ښځې قرباني کوي. داسې ده که نه؟ غریب خاوند د مالدارې ښځې قرباني کوي. د خاوند سره پیسې نه وي او د ښځې سره کالي وي.